محب وایي کابل ته د ولسمشر اشرف غني د ستنېدو اوازې یې بې اساسه دي. افغانستان د مخکني پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي کابل ته د ښاغلي غني د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. هغه نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلي ولسمشر غني تل د ټولو افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې شي. ښاغلي محب زیاته کړې ولسمشر غني اوس هم د ولس د خیر لپاره د داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هېواد د ټولو وګړو استازیتوب کوي. حمدالله محب داسې مهال کابل ته د ښاغلي غني د ستنېدو اوازې رد کړي چې وړاندې د پخواني ولسمشر ورور حشمت غني احمدزي په یوه مرکه کې ویلي وو افغانستان ته د ښاغلي غني د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي. حشمت غني په دې وروستیو کې په متحده عرب اماراتو کې له ښاغلي غني سره کتلي او دا څرګندونې یې تر هغې وروسته له دبې چولۍ سره مرکه کړې وې. نوموړي ویلي وو که افغانستان ته د اشرف غني ستنېدل ګټور تمامېږي نو نوموړی ستنېدو ته چمتو دی. خو هغه په ورته وخت کې دا هم یاده کړې وه چې ښاغلی غني سیاسي ډګر ته د ستنېدو لیوال نه دی بلکې غواړي ټولنیز فعالیت ولري. ښاغلي احمدزي ویلي له ځینو کړیو سره د اشرف غني په ستنېدو خبرې روانې دي. زه په خپله دا موضوع پر مخ وړم. دا یې وویل چې بي بي سي په دې اړه د طالبانو له ویان نظر وغوښت خو هغوی وویل چې په دې اړه معلومات کوي. افغانستان ته د مخکني ولسمشر اشرف غني د ستنېدو د احتمال په اړه اوازو تر هغې وروسته زور واخیست چې د دفتر پخوانی مشر او د سولې په چارو کې د حکومت وزیر عبدالسلام رحیمي کابل ته شو. قدرمن لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.